د احصایې او معلوماتو ملي اداره ژمنه ده چې الکترونیکي تذکره د ډیجیټلي حکومتولۍ د بنسټیز عنصر په توګه ټولو هیوادوالو ته ورسوي. څنګه کولی شو الکترونیکي تذکره ترلاسه کړو؟ په لومړي پړاو کې غوښتونکی باید خپل کورنی او انفرادي فورم په دقت سره ډک کړي او تر ټولو نږدې ویش څانګې ته مراجعه وکړي. د الکترونیکي تذکرې په ویش څانګه کې د غوښتونکي اسناد چک، هویت یې تثبیت او لیکل شوي معلومات یې ارزول کیږي. ورپسې د نوملیکنې کارکوونکي له لوري د غوښتونکي د کورني او انفرادي فورم معلومات په سیستم کې ثبتیږي. له هغې وروسته د غوښتونکي بایومټریک معلومات ثبتیږي او غوښتونکی د عوایدو په څانګه کې د الکترونیکي تذکرې ټاکلې بیه تحویلوي. ورپسې د غوښتونکي الکترونیکي تذکره چاپ ته استول کیږي او په آخري پړاو کې غوښتونکي ته په ټاکلي وخت الکترونیکي تذکره ورکول کیږي. زما هویت، زما ویاړ.